زړه مې پاک دی، زما په زړه کې هیڅ نشته، مینه له الله سره کوم، زړه پاکي انسانان. دغه انسانان ټول دوکه شوي. لمونځ او دس د قرآن تلاوت او په نیکو مجلسونو کې ناسته ولاړه درک نه لري. خو زړه مې پاک دی. الله تعالی دې ته نه ګوري چې چا لمونځ وکړ چا ونه کړ، د چا حیا او پرده په ځای ده او د چا ناسته ولاړه له چا سره ده او چیرته ده. الله دې ته نه ګوري، الله فقط زړونو ته ګوري. الله خو د زړونو مالک دی. واوره، هغه څوک چې له الله سره مینه کوي او په کوم زړه کې چې د الله مینه وي، هغه له هر څه نه مخکې د الله حکمونه په ځای کوي. په قرآن شریف کې د لمونځ او د زکات او د نیکانو سره ناسته ولاړه بار بار ذکر شوی. اوس که څوک نه کوي، هغه د خپل ځان سره ظلم کوي او خپل ژوند تنګوي. الله تعالی فرمایي ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، او هر هغه څوک چې له دغه قرآن نه مخ واړوي، د هغه به په دنیا کې تنگ او سخت ژوند وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې الله له چا ناراض شي، په هغو رزق نه بندوي او نه پرې رڼا بندوي، بلکې د سجدو توفیق ترې نه اخلي او د کوم داسې شي په طلب کې اچوي چې هغه د هغوی په قسمت کې نه وي. السلام علیکم.